السلام علیکم. د پښتو پوهې مکتب ملګرو، سلامونه، نیکې هیلې، احترامات له محمد رضا سلام. موضوعات خو مونږ ډېر پېښ کړو، د تنقید باندې هم ډېرې خبرې وکړې. نن به زه تاسو سره د پښتو تنقید په زوړ روایت خبرې کوم. د پښتو تنقید زاړه روایات. ملګرو، د پښتو تنقید زوړ روایت داسې دی یا زړې نښې داسې دي، نو په هغې د شاعرۍ ابتدا په زوړ تاریخ کې د امیر کروړ نه شروع کېږي، او بیا د امیر کروړ نه راواخله تر روښانیانو پورې یو شمېر شاعران دي چې هغوی شاعري کړې ده. چا مذهبي شاعري کړې ده، چا قومي شاعري کړې ده، او چا وطني شاعري کړې ده. خو ځینې شاعرانو پکې داسې خبرې کړې دي چې هغوی پکې د پښتو ژبې نوم اخلي، او هغوی پکې دا خبره هم کوي چې اظهار څنګه کېږي، اظهار یا شعر څنګه پکار دی. نو دې ته مونږ د تنقید لومړۍ نښې وایو. خو دا لومړۍ نښې د روښانیانو نه باقاعده طور سره شروع کېږي، یعنې د روښانیانو نه داسې شروع کېږي، یعنې که مونږ د روښاني شاعرانو کلام اورو، نو په هغې کې ډېر شاعران وایي چې زه خپل خیال په پښتو ژبه بیانوم. مطلب یې دا شو چې د بیان خبره کوي. نو تنقید د بیان سره تعلق لري، او که هغه دا وایي چې زه دا په اسانه ژبه بیانوم، نو د دې مطلب دا شو چې دی د اسانو الفاظو خبره کوي. نو دا هم یو تنقیدي خبره ده چې الفاظ اسان پکار دي. او بیا مونږ د روښانیانو نه خوشحال بابا ته راشو. نو خوشحال بابا یو انتهایی برپور نقاد دی. هغه په شاعرۍ کې چې کومې خبرې کړي دي، نو هغه تشه شاعري نه ده، بلکې په هغې کې د تنقید بلها، یعنې ډېر اړخونه پرته دي. یعنې د خوشحال بابا په شاعرۍ کې تکبري تنقید هم شته. په دې کې د تکبري تنقید ذکر وړاندې هم شوی و چې هغه د شاعرانو درجې ټاکي. نو هغه وایي چې څوک پاوی څوک نیم پاوی دی، کلندر پکې نیم سیر، بل فقیر دولت درې پاوه، زه ترې څو شرشاهي تیر. څوک پاوی څوک نیم پاوی دی، کلندر پکې نیم سیر، بل فقیر دولت درې پاوه، زه ترې څو شرشاهي تیر. نو دلته کې دی د شاعرانو مقام ټاکي. نو دا مقام ټاکل چې دي، نو دا یو تنقیدي عمل دی. دغه شان خوشحال بابا ډېرو شعرونو کې دا ویلي دي چې شعر څه ته وایي او ښه شاعري څنګه کېږي. نو دا په خپله یو تنقیدي خبره ده چې د شعرونو تعریف کوي او د شعر وضاحت کوي. خوشحال بابا کله کله دا وایي چې فارسي ژبه مې زده ده، خو زه په پښتو کې شاعري کوم. نو دغه فارسي او د پښتو د شاعرۍ موازنه کوي. نو دا په خپله یو تنقید دی چې په وزن، په مضمون، په نزاکت هم په تشبیه کې د پښتو ویل مې عین تر فارسۍ دی رسولی. خوشحال بابا دا شعر کې وایي چې نو دی اوس د فارسۍ او د پښتو د شاعرۍ مقابله کوي، چې په دې کې ما وزن هم ساتلی دی، مضمون او تشبیهات هم پکې شته. نو په دې حساب سره ما د پښتو شاعري دومره اوچته کړه چې فارسۍ ته مې ورسوله. نو دا تنقیدي خبره ده. دغه شان خوشحال بابا په دې خپله شاعرۍ کې د تنقید بلا ډېرې خبرې کړي دي. او بیا خوشحال بابا په نثر کې چې کوم کتاب لیکلی دی چې نوم یې دستارنامه ده، نو دستارنامه کې د مختلفو هنرونه بیان کړي دي. په هغې کې یو د شعر هنر دی. نو په دغه هنر یې په شعر کې ډېره په تفصیل سره په شاعرۍ خبره کړې ده، یعنې تبصره یې کړې ده چې شاعري څنګه پکار ده، ښه شاعري څنګه وي، خرابه شاعري څنګه وي، تبعضات شاعري څنګه وي. تبعضات دا مطلب چې د خپل تخلیق شاعرۍ تبعضات شاعرۍ ته وایي. او دا تقلید څنګه کېږي، او د شعر مقام څه پکار دی.
د شعر اهمیت څه پکار دی، یعنې ډېر په تفصیل سره هغه په شعر خبره کړې ده. نو دا په خپله یو تنقید دی. نو دغه شان چې په پښتو کې هم د تنقید آغاز کوو، نو مونږ یې روحانیانو د شاعرانو نه شروع کړو او خوشحال بابا چې پکې راواخلو، نو هغه د یو لوی نقاد په طور باندې مونږ تصریح کوو. او د خوشحال بابا نه پس چې څومره شاعران دي، یعنې زمونږ د شلمې صدۍ پورې، په هغې کې رحمان بابا، حمید بابا، اشرف خان هجري، داسې عبدالقادر خان، علي خان بابا، کاظم خان شاعره، کامګار او حافظ الپوری، دا څومره شاعران چې دي، د دې ټولو شاعرانو په شاعرۍ کې دننه تنقید پروت دی. د دې ټولو شاعرانو د شعر تعریفونه د شاعرۍ په فن باندې خبره کړې ده. خو زه دومره اشاره وکړم چې د خوشحال بابا نه پس چې کوم لوی نقاد دی، نو هغه کاظم خان شیدا دی. خو بیا چې کوم زمونږ جدید تنقید دی، هغه د شلمې صدۍ نه شروع کېږي. نو په هغې به هم دې نه پس خبره انشاءالله کوو. او اوس تر بل پروګرامه پورې اجازت غواړم. د الله په امان.